نن په کابل کې د ازبکستان، پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزیران دوه او درې اړخیزې غونډې وکړي او د درې واړو هیوادو ترمنځ به د ترانس افغان لویې پروژې د امکان سنجۍ د مطالعاتو پروژه لاسلیک شي. د افغان ترانس وسپنې پټۍ پروژه له ازبکستان د افغانستان له لارې پاکستان ته غځول کیږي. د راپورونو له مخې دغه پټلۍ 280 کیلومتره اوږدوالی لري. د جوړېدو لګښت یې 15 میلیارډ ډالره اټکل شوی او لومړنۍ ساحوي سروې یې د 1400 کال په زمري میاشت کې بشپړې شوي دي. ځینې بریټانوي رسنیو راپور ورکړی چې دغه هیواد د دفاع وزارت د خپلو پخوانیو افغان همکارانو ځینې معلومات افشا کړي چې پخوا یې له بریټانوي ځواکونو سره همکاري کړې وه. د ډیلی ټیلیګراف ورځپاڼې په راپور کې ادعا شوې چې د دغه افشاګرۍ له امله په افغانستان کې د یادو کسانو د لټون او تعقیب هڅې زیاتې شوې دي. خو د اسلامي امارت ویاند مرستیال وایي د افغانستان اسلامي امارت زعیم ټولو ته عمومي عفو اعلان کړی. هیڅوک په پخوانیو کړنو نه نیول شوي یا وژل شوي او نه څوک له دې امله څارل کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستندنې پروګرام یا UN هابیتات په کابل کې د اوبو د کمښت د ناورین په اړه د اندېښنې څرګندولو ترڅنګ ویلي چې د دې ستونزې رسېدنې ته پراخې پانګونې، هر اړخیزې همکارۍ او عامه پوهاوي لوړېدو ته اړتیا لري. یاد بنسټ زیاته کړې چې د اوبو کچه د پام وړ ټیټه شوې او د کابل د 6 میلیونه اوسیدونکو ژوند یې له خطر سره مخ کړی دی. فاریاب کې ځایي مسؤلین وایي چې د ولایت په ګرزوان ولسوالۍ کې د څه باندې 2 میلیون افغانیو په لګښت د اوبو رسولو یوې شبکې جوړولو چارې پیل شوې چې په بشپړېدو سره به یې نږدې زرګونه کورنۍ د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی پیدا کړي. یاده پروژه د ګرزوان ولسوالۍ په درجو سیمه کې پلي کیږي او په راتلونکو 4 میاشتو کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې د سنوکر ملي لوبډلې لوبغاړي سالم محمد محمدي د سنوکر اتلولۍ نړیوالو سیالیو کې د متحده عربي اماراتو د لوبغاړي پر وړاندې ماتې وخوړه. دغه سیالۍ د ماسټرانو او 6 بالونو په جلا جلا برخو کې ترسره کیږي چې د افغانستان په استازولۍ سالم محمد محمدي د لویانو او احمد نعمان د نویو ځوانانو کټګورۍ کې ګډون کړی دی. او د عراق په ختیځ د الکوټ ښار په یو سوداګریز مارکیټ کې د سخت اورلګیدنې له امله لږ تر لږه 80 کسان مړه شوي او 11 نور نادرکه دي. د الکوټ ښار یو روغتیایي چارواکي ویلي دوی د 950 قربانیانو لیست ترتیب کړی چې هویت یې تایید شوی، خو یو جسد دومره سخت سوځېدلی چې پیژندل یې خورا ستونزمن دي.